نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو د مخارجو د درسونو په ادامه سره راځو نن شپږم مخرج ده. مخکنی درس مو پنځم مخرج د قاف و، نننی درس شپږم مخرج مخرج الکاف دی، یعنی د کاف مخرج دی. په پښتو کې د کاف لپاره موږ د کوچني کاف لفظ کاروو، یعنی موږ یې زیات په کوچني کاف سره پیژنو. مخرج راځو وایو هر کله چې اقصای اللسان یعنی د ژبې بیخ د لوړ مقابل تالو سره وموښلي لږ څه د خولې وخواته، دلته کاف ادا کیږي. دوستانو د دې کاف د مخرج فرق د قاف د مخرج سره یعنی د پنځم مخرج د حرف سره دا دی چې په قاف کې اقصای لسان د ژبې د بیخ یا ژبې بیخ د لوړ تالو سره مشرطي، هلته قاف ادا کېږي. خو دلته هم اقصای اللسان یعنی د ژبې بیخ د لوړ مقابل تالو سره مشلي لږ څه د خولې و طرف ته، دغه یې فرق دی. د خولې و طرف ته اقصای لسان د لوړ تالو سره مشلي، دلته کاف ادا کېږي. دې کاف ته حروف لهاتیه ویل کېږي، لکه څرنګه چې قاف ته ویل کېدل. د سکون او متحرکوالي په حالت کې یې مشق کوو. مثلا د سکون په حالت کې اک، اک، اوک. د متحرکوالي په حالت کې ک، کی، کو. د سکون په حالت کې یې په لفظ کې مثال ما راوړی دی، لکه اکرمه. د اکرمه په لفظ کې کاف ساکن دی، وړغندی لري. څنګه تلفظ کوو یا تلفظ کیږي؟ اکرمه، اک، اکرمه. د متحرکوالي په حالت کې مثال مې راوړی دی، تأکلون، 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 تأکلون. دوستانو دا یې د سکون د حالت مثال دی په لفظ کې چې راغلی دی په کلمه کې، او دا یې هم د متحرکوالي حالت دی. دوستانو دلته دا شکل ته مو فکر وي، دا شکل ته فکر وکړئ. مخکنی مخرج چې مو ویلی و د قاف ده، اقصای لسان به د لوړ تالو سره مشتلی، هغه دوستانو په دغه ځای کې و. د ژبې بیخ خو دغه دی، دغه ځای به د لوړ تالو سره مشتلی. خو په کاف کې بیا اقصای لسان د لوړ تالو سره مشلي لږ څه د خولې خواته. په مخکني مخرج کې د قاف په مخرج کې دغه ځای د دغه تالو سره مشلي دی، یعنې دلته د ژبې بیخ د لوړ تالو سره مشلي دی، خو دلته بیا لږ څه د خولې خواته ورسره مشلي. دغه د کاف او د قاف د مخرج فرق هم همدغه دی. کاف ته حرف لهاتیه ویل کېږي، لکه څنګه چې قاف ته ویل کېدل. دا ځکه موږ وویل چې ورته ویل کېږي چې په حلقې کوچنۍ ژبې راځړېږي، چې موږ ورته په پښتو کې حلقې ژبې وایو. نو د اقصای لسان چې کله د هغه ځای سره وموښلېږي، ټکر وخوري، د دغه ځای څخه کاف راوځي یا کاف زیږي یا کاف ادا کېږي، له دې وجهې څخه ورته حروف لهاتیه ویل کېږي. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب مه هیروئ. د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.